نن ورځ به خلکو قربانۍ دپاره په لکونو روپو باندې قربانۍ اغوستي. داسې کورونه به وي چې په یو نیم لاک 2 لاکه باندې به یې قرباني اغوستي. دا قرباني نه ده، دا تشه غوښه ده. دې نه به قرباني هله جوړېږي مسلمانه چې تا په قرآن عمل کړی. دا قرباني کول چې دا امام ابو حنیفه ورته واجبه ویلې ده. چا ورته واجبه ویلې ده؟ الله تعالی ورته فرض نه ده ویلې دی. الله تعالی دې ته فرض ویلې ده بیت الله کې حاجیانو دپاره. دا یو نفلی عبادت چې دا مسلمانې کوي. او دا قرآن کې چې راغلی دي چې غیبت مه کوه، دا فرضي عبادت. دا قرآن چې وایي چې یو بل پسې تجسس مه کوه، د یو بل جاسوسي مه کوه، دا فرض عبادت. دا قرآن چې وایي چې یو بل ته سپک نوم مه اخله، دا فرض عبادت. دا قرآن چې وایي چې یو بل سره بغض مه کوه، دا فرض عبادت. او په قرآن کې مینس کې راغلی. او ستا دا قرباني د بیت الله شریف په باره کې قرآن کې راغلی ده. دا نوری دنیا کې په قرآن کې شیخ القرآن مو عبدالفتاح درویش دا علم کا مو عبدالفتاح درویش دا قدر دا مو عبدالفتاح درویش شیخ القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، په دې دنیا کې 2 قسمه شیطانان دي او قرآن پاک کې الله 2 قسمه ذکر کړي. الله پاک وایي شیاطین الجن والانس. یو جنی شیطانان دي، یو انسی په انسانانو کې شیطانان دي. او د دواړو شیطانانو کار څه دی په ګډه؟ یوحي بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. الله و یو بل ته دا غوړې زیړې خبرې کوي، خلک دوکه کوي. دا منیر شاکر د شیاطین الانس د قبیلې نه دی. او د شیطان کار دی چې د الله د ذکر نه خلک بندوي. دا ګوره د سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله ذکر دا ښیي چې دا د سره ذکر نه دی. دا قرباني ښیي چې دا اس یو عادت دی. او دا منځ ښیي چې دا اس یو رواج دی. دا حج او زکات ټول ښیي. نو د الله د ذکر او د الله د عبادتونو نه منې کول او بندول دا د شیطانانو کار دی. الله په 28مه سپاره کې فرمایي فانساهم ذکر الله استحوذ علیهم الشیطان. الله وی په دې خلکو شیطان غلبه وکړه. فانساهم ذکر الله، نو د الله عبادت ته نیر کو. اولئک حزب الشیطان. دغه خلک چې د الله عبادت ته نیر دی، مونځ تیر دی، قرباني تیره ده، د الله ذکر تیر دی، دا ډله د شیطان ده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. الله وی د شیطان ډله به په آخرت کې د خسران او د ناکامۍ سره مخامخ شي. منیر شاکر دا هغه شیطان الانس دی او د خپل ډلې نه د الله ذکر یې رہی. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. ګوره صریحي الفاظ د قرآن دي. غالبه شو په دوی باندې شیطان، نو د الله ذکر یې تیر کو. دا کله د یو عبادت نه انکار کوي او یوازې انکار نه بلکې استهزاء او مسخره ورپورې کوي. کله د بل نه د قربانۍ په رابطې ویلي چې دا خو امام ابو حنیفه واجب کړي. دی احمق لوایه قرباني خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت واجب کړې ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چا چې قرباني ونه کړه د لوی اختر په ورځ ادې زمونږ عیدګاه مانځه ته نه راځي. چا چې قرباني ونه کړه د عیدګاه له نه راځي. دومره سخت الفاظ چې د الله رسول ورکي، نو دا د وجوب دپاره استعمالیږي دا الفاظ. او دا چې وایي قرآن کې وښیه، قرآن کې وښیه، قرآن کې وښیه، او د حدیث نوم ورسره نالي. قرآن او حدیث نه وایي. باڼه کې به دې ویل قرآن او حدیث چې کله پنجپیری و. اوس چې پرویزی شو اوس وایي قرآن کې وښیه قرباني. مشکات شریف کې کتاب الاضحیه راواړوه، بخاري کې کتاب الاضحیه راواړوه، کتاب دی په باندې قربانۍ کې. نو څومره روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول دي. آیا ته د رسول الله حدیث نه منې؟ یا کوم خلک چې تا ته ناست دي ستا د متبعین حدیث نه مني؟ نو کله یو عبادت د شیطان په طریقه خلک ته منې کوي، کله بل عبادت منې کوي، او بل دا تعلیق بالمحال کوي، دجل کوي. خلکو ته دا وایي چې قرباني کې نو دروغ ولې وې، نو غیبت ولې کې، نو تجسس ولې کې، نو فلانې ولې کې. نو دا خو ګناهونه دي. دې نه خو الله منې کړې ده، خو انسان خو کمزوری دی، دا ګناه به تې کېږي. نو مطلب چې دا کې نو بیا مونځ هم مه کوه. ګوره د ده دا مطلب دی چې دا ګناهونه خو انسانان نه پرېږدي. په دې دنیا کې خو د پیغمبرانو نه وروسته داسې څوک نشته چې یو ګناه کې به مبتلا نه چې دروغ به نه وایي. د ده خو ټول کار غیبت دی. تمام ورځ د علماو غیبت کوي او د مسلمانانو غیبت کوي.
د ده خو دوه مسلمانان په جنګ اچول افریدي قومونه په جنګ واچول په لوی شر او خونې واړول دارنګې په ساده او په بړچینار کې خلک په لوی خونریزۍ باندې واړوله نو دا خلکو له وایي چې دا ګناهونه کې نو بې مونځ ولې کې نو بې قرباني ولې کې تعلیق بالمحال ورته وایي بل دا وایي چې د قرآن کریم اصلي هدف چې دی حکومت قایمول دی او نظام اسلامي قایمول دی منځونه او روژې پکې نشته نو تاسو ورته داسې وایئ چې صاحبه ستا هم ډېر غټ څټ دی ورمېږ دی لوی دی مضبوط قوي د اسلامي خلافت دپاره تا کومه ورځ کومه قرباني ورکړې کشمیر چې د پاکستان یوه حصه ده په 15 شپېته کاله کې ورښکاره شوی خوب کې دې لیدلی تا د اسلامي استحکام او اسلامي نظام د قیام دپاره کومه قرباني کړې ده بغیر د دې نه چې بازار دې ګرم کړی دی وایي اوبه خړې که او میان پکې ونیسه اکثره داسې خلکو له ورځي غرنو خلکو ته یا پریدو له ورځي یا بل داسې قوم ته غرني مسلمانان کلک ساده لوح مسلمانان غلی راغلی چاندې ته وی کله د عیدګاه په نوم چاندې وی کله ښځو نه سره زر او سپین زر راوتښتې کله بل شی لوبه دې ګرمه کړي نو تا کومه قرباني د اسلامي نظام دپاره ورکړي اسلامي نظام پاکستان کې خو نه قایمیږي چې نه قایمیږي نو دا وایي منځونه خو باید هله به کوو چې کله اسلامي نظام قایم شي او ښه فارغ شو بیا به مونځ او قرباني کوو اسلامي نظام خو نشته نو لهذا منځونه څه له کوئ روجې څه له نیسئ دا وایي د کلارې کار دی یو کلیپ کې ویلي منځونه قربانۍ عبادت حج عمرت دا د سړي سینې کار دی چې کله اسلامي نظام راشي اسلامي نظام دپاره څوک هلې ځلې کوي هېڅوک هم نه کوي نو فلهذا دا عبادات هم باید موږ ونه کړو شیطان همدې ته وایي او دجال او دجل همدې ته وایي چې په دې طریقه باندې د خلکو ذهنیت ته دا خبره ورداخلوي چې باید موږ نور منځونه ونه کړو نه عزتمندو مسلمانانو تاسو زه مخاطب کوم مسلمانانو ته وایم دا یاد ساتئ د ګناهونو په کولو سره به عبادتونه نه پرېږدئ دا مطلب نه دی چې زه ګناه کوم نو اوس به عبادت هم نه کوم مونځ څه فایده نه لري الله رب العزت د مسلمانانو صفت هم دا ذکر کړی په 11مه سپاره کې الله فرمایي واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا الله و یو بله ډله په مؤمنانو کې داسې ده چې اعتراف او اقرار یې کړی په خپلو ګناهونو نو بد عمل هم کړی نیک هم کړی دی نو الله به ورته بخښنه وکړي ګوره چې ګناه هم ته نه شوي الله وایي خلطو عملا صالحا نیک عمل هم کړی منځونه هم کړي جهاد هم کړی روژې هم نیولې و آخر سیئ او بل خوا ته یې ګناه هم کړې ده ګناه مسلمان نه کیږي دا وایي چې ته کله ګناه کې او دا کې او دا کې نو بې مونځ ولې کې نو دا هغه شیطانت او دجل دی د ده په خبره باندې دوکه نه شئ مسلمانانو د ده هره خبره د رسالت او د دجل نه ډک